زړه مې په تا پسې خوږېږي، اوښکې له سترګو مې بهېږي، وجود مې بل رقم خوږېږي. شاپوره ستا کډې بارېږي، په ګیلمان جانان مې وایه سلامونه، په ګیلمان جانان مې وایه سلامونه. سو شعر دی چې نن خو هر پښتون یوسف دی، نن خو هر پښتون یوسف دی، خو چې دا یوسف خرڅېږي نه د مصر بازار شته دی، نه ابي څوک په لار شته دی، نه میینه زلیخا شته، نه د حسن چرچه شته. خو دا ډېره عجیبه ده، عجیبه ده محمده، ورته هر سړی نن غل دی، ورپسې دی ښه په زغل دی. د مغربه تر مشرقه تر شماله تر جنوبه د امانه تر کماله، د ډالرو په دې وخت کې د وختونو په دې پټ کې د سرونو په بازار کې، خو چې دا یوسف خرڅېږي په یو څو پیسو خرڅېږي. پښتون هر ځای کې قتلېږي، پښتون هر ځای کې قتلېږي. ښه قتلېږم خو په څه څیز، ښه مړ کېږم خو په څه څیز، ښه زه ټیک د چې زه مړ شم خو شم پړ وړې صاحبه. ته مې خرڅ ته مې خاص ته مې لیلام کړې، ته مې بد ته مې بدنام کړې، رانه شوې څه ګناه ده، څه مې تور څه مې خطا ده. دا له څرنګه ترتیب دی، دا له څرنګه تهذیب دی، چې پردی راوړی اور به بس زما په سر بلیږي. دا له څرنګه ترتیب دی، دا له څرنګه تهذیب دی، چې پردی راوړی اور به بس زما په سر بلیږي. لا تر څو به داسې کېږي، پښتون هر ځای کې قتلېږي، پښتون هر ځای کې قتلېږي. عجیبه غوندې تصویر دی چا جوړ کړی، تقدیر دی د سړک په لویه لاړه، په اوښکو باندې لاړه، دلته یو ماشوم جړېږي، ورپسې هر څو خندېږي. دا خو پاکه پرښته ده، خو د بغ ډیوه یې مړه ده، دا د مخې تقاصه ده د دې سره ده، دا وړوکی شان یوسف دی، خو د لوی یوسف ثاني دی. دی خو هم په دې بازار کې، دی خو هم په دې بازار کې د خرچیو په قطار کې د سره هم بولی شوی، څنګه چې شوی نو خرچ شوی، دی به هم سبا مړ کېږي، خامخا به داسې کېږي. پښتون هر ځای کې قتلېږي، پښتون هر ځای کې قتلېږي. ډېره زیاته مننه.